السلام علیکم. نننۍ موضوع زموږ تاسو لکه څرنګه چې وینئ د شیرین خوري په اړه باندې ده. شیرین خوري تاسو پیژنئ، دا خلک چې کله یو ځای کې کوزده وکړي که نه، نو د خسر له طرف نه دا ورباندې لازمي کېږي چې ته به شیرین خوري کې، او په ځانګړي ډول بیا ځینې خلک خو دا په هوټل کې نیسي، یا کور تنګ وي یا مشکل لري یا د میلمانه چې دي هغه عذر کولی نه شي، نو بیا په هوټل کې نیسي. نو زه په دې موضوع باندې بحث کوم چې دا څنګه کار ده او څه باید وکړو. تر هر څه مهمه باید په دې باندې پوه شو چې دا یو ناوړه رواج دی، سم رواج نه ده. صحیح شوه؟ موږ افغانانو دا رواج راویستلی ده، د دې په خاطر باندې زموږ ستاسو دا ژوند نور هم سخت شوی ده، نور هم تریخ شوی ده. زموږ د ژوند کې مصارفات نور هم زیات شوي دي او نور هم پسې خراب شوي یو. که موږ تاسو ورباندې پوه شو، که پوه نه شو، خو ورباندې خراب شوي یو. د یو مړۍ ډوډۍ څه شی ده د الله بندګانو چې دې په خاطر باندې موږ تاسو یو لویه ضربه خپل اقتصاد ته ورسو. صحیح شوه؟ او یا بل څوک ورباندې مجبوره کړو چې خامخا شابسته به شیرین خوري وسکئ. صحیح شوه؟ نو د هر څه نه مخکې په دې باید پوه شو چې دا رواج ناسم رواج ده. کوشش وکړئ چې دا رواج له منځه ویسئ او شیرین خوریانو ته نه پردي خلک او نه اخوا دېخوا خلک خبر کوي، نه کارډونه ولیکئ او نه په غټو غټو مصارفاتو باندې یا په شانداره مراسمو باندې دا ولمانځئ. داسې مه کوئ. کوشش وکړئ که بیا هم چیرته تاسو مجبوره وئ او حتما مو کوله او ډېر سخت تاسو شلوئ، نو بیا مهرباني وکړئ مختصره یې کړئ، لنډه یې کوي، وړکه یې کوي، مصارف پکې راکم کوي. داسې مه کوئ چې خلک پکې مجبوره کوي که نه، چې دومره کالي به پلانکي ته کوي او نارینه ته به بیل کوي او ښځینه ته به بیل کوي او زما عمه ته به بیل کوي او زما خور ته به بیل کوي او زمونږ کله چې پلانکۍ ښځه راځي هغې ته به بیل جوړی کوي، سړي چې درولم هغوی ته به بیل جوړی کوي. دا صحیح کار نه ده. څه ضرور ده د الله بندګانو چې دغه یو نفر ستاسو هغه جوړې ته اصلا ضرورت نه لري که نه، ته بیا هم هغه ته جوړک دی څه کوې چې مشر ده او یا مالدار ده یا سپین ږیری ده راغلی ده چې راغلی ده، الله دې اجر ورته ورکړي. اضافي تحفو ته پسې ضرورت نشته. دوی کوم خاص کومه لاسته راوړنه د هغه کار نه ده کړی، نو لازم هم نه ده چې موږ تاسو حتما هغوی ته تحفې ورکړو، او همدارنګه لازم هم نه ده چې موږ تاسو د دې لپاره چې د دې کالیو نه ځان خلاص کړو حتما یې په هوټل کې ونیسو. هوټل کې د الله بندګانو عادي چې مصرف راځي 1.5 لک 2 لک 3 لک پورې خبره رسیږي. تقریبا سم نیمایي واده ده، نیمایي واده ده. صحیح شوه؟ نیمایي واده، که پوره واده نه وي مکمل نیمایي واده مصرف په دې باندې ځي. او که اطراف ته خبره غواړئ خو د اطراف 2 برابره ودونه له دې شیرین خوري سره برابر دي. په اطراف کې په دې باندې 2 ودونه کېږي. خو دلته په ښار کې متاسفانه ځینې خلک دي بس یو دم شله شي او هله په هوټل کې به کوي او هله پلانکي ته به کالي کوي او هله به دا به کوي او د هر څه لپاره پیسې، او حتی موټر هم پکې نیول کېږي، موټر هم پکې ګلپوش کېږي او ناوې خپل کور ته بیرته روان یو خاوند چې کوم دا زوم بیرته خپل کور ته روان او په ګلپوش موټر وکړي. نو د الله بندګانو دې اضافي مصارفو ته زما په نظر باندې هېڅ ضرورت نشته ده. صحیح شوه؟ همدارنګه دغه ډېره مهمه خبره ده که چېرته موږ تاسو په مشوره باندې په کورنۍ کې پر مخ باندې لاړ شو که نه، او دا اختیاري کړو، وروره ککې د زوم کورنۍ ته هغوی ته ووایه ککې ویې که او که نه یې مې کوه، په هره اندازه باندې چې وسه دې رسیږي ویې که. که په کمه وړه اندازه باندې لږ لږ یو څه شی کولی شي که نه، که یو طرفی که 2 طرفی معمولي غوندې چې مقصد دا خلک خبر شي چې د دوی خلکو ترمنځ خپلوي وشوه بس. نو که اختیاري شي دا به هم ښه خبره وي، دا هم د یو د حل لاره ده. خو دا چې اجباري کولی او لازمي کولی او حتما به کوي او دغه رقم به کوي، نو دا مناسب کار نه. دا په زوره باندې موږ تاسو د خپل ژوند سختوو، که وغواړو که ونه غواړو، خو دا ژوند سختوو. او متاسفانه اکثره په دغسې رواجونو کې د مشرانو بیا لاس وي. نو الله جل جلاله دې مشرانو ته پوهه ورکړي چې داسې کارونه ونه کړي او په زوره ورځ تر بلې دا حلالې نکاحګانې دا سختې نه کړي. ډېر مشرانو له ما اورېدلي دي، هغوی دا خبره کوي، وایي مونږ دا شیرین خوري ځکه نیسو او نورو خلکو ته دغه خوراک ورکوو چې مونږ د نورو خلکو نه خوړلی ده که نه. نو څه خبره ده د الله باندې، ضرور خو نه ده په تا باندې چې خامخا بیرته پې وخوري. صحیح شوه؟ او نه دا کومه غټه خبره ده، وړه خبره ده. خیر ده که تاسو د چا ډوډۍ خوړلې ده، د دې مطلب خو دا نه شو چې تی پور وړی شوي او یا تا د قرض قرض خو یې نه ده درکړی که نه د الله بنده، خو چې درکړی وي یو صدقه وه تا وخوړله خبره ختمه شوه. هیڅ کوم دغه پور، دغه کوم قرض، دغه کوم هغه په تا باندې نشته د بوج.
که راودې غوښته ورته ور دې کړه خو ډېره ښه خبره ده که نه هېڅ ضرور او لازم نه ده. وروره ورته بس تاسو خپل کار ده او زمونږ خپل کار ده. یعنې داسې نه کېږي که نه چې نور خلک غلط کارونه کوي، ناوړه رواجونه کوي، اضافي مصارفات کوي، ورځ تر بله رواجونه سختوي، موږ هم هماغه رقم هغوی سره برابر لاړ شو. نه هغوی باید پوه کړو چې تاسو صحیح نه کوئ، دا رقم باید آینده کې ونه کوي. صحیح شو که نه؟ نو پوهه ډېره ضروري ده. که بیا حد اقل موږ یې پوهولی نه شو، خپله خو باید دا کارونه ونه کړو که نه. داسې خو ونه وایو که نه چې هغه نور کوي بس موږ یې باید اوس هغوی سره باید ځانونه برابر کړو. ضرور ده چې موږ په هر څه کې د نورو خلکو سره برابر واوسېږو. نو ضرور او لازمي خبره نه ده او دا هېڅ وخت کې دا بهانه باید موږ تاسو ونه کړو او نه هم دا عذر جوړېدلی شي شیرین خوري ته چې موږ د نورو خلکو شیرین خوریانې خوړلې دي نو نن به حتما موږ هم شیرین خوري نیسو. دا عذر نه ده، دا معقوله خبره نه ده، دا دینی خبره نه ده. صحیح شوه؟ او نه هم د چا موږ تاسو پور وړي یو. بس الله جل جلاله دې موږ تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې دغه رواجونه کراره لنډې کړو یا یې ختم کړو او همدارنګه اختیاري یې کړو، په چا باندې لازم نه کړو، په زور یې پې تحمل نه کړو. متاسفانه دا وړې خبرې دي، والله دا وړې خبرې دي، خو موږ غټې کړي دي. په خپله باندې مو ځان ته هر څه سخت کړي دي او بیا د همدغه په خاطرو باندې خفګانونه رامنځته کېږي، جنجالونه رامنځته کېږي، لانجې رامنځته کېږي. څه ضرور ده په ځای د دې چې یو چا سره موږ خپلوي وکړو دښمني ته مو سره شروع کړي که نه، سمه لکه دښمني م چې ورسره شروع کړي. نو دا هېڅ لازمه نه ده او نه هم ضروري ده. الله دې وکړي چې دا خبرې په چا باندې بدې نه وي لګېدلي او د یو داسې وخت په هیله چې انشاءالله دا رواجونه پکې یا ختم شي او یا حد اقل راکم شي.